بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده چې د یو سړي سره څومره پیسې وي اخترۍ ورباندې کېږي، او بل دا که د وطنه څخه یو څوک لیرې وي او خپل قریبانو ته پیسې واستوي چې زما دپاره اخترۍ وکړه، دا جایز دی که جایز نه دی؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو څوک د نصاب مالک وي. تا پوښتنه د دوبۍ څخه کړې ده. د هر ښار خپل قیمت معتبر دی. دلته په افغانستان کې په کندهار کې 200 درهمه 140 مسکاله سپین زر کېږي. دا 140 مسکاله دلته شاوخوا 2000 افغانۍ کېږي. دومره پیسې که چا درلودې تر ضروریاتو اصلیو و بلابود پور نو ورباندې پر دې سړي اخترۍ لازم دی. دا چې ته هلته اوسېږې نو هلته ته پوښتنه وکړه چې سپین زر 140 مسکاله په څو درهمه کېږي، نو د هغه ځای مطابق چې هر څونه پیسې کېدلې نو بیا پر تا باندې اخترۍ سته که چې دغه پیسې درلودې، او که دې نه درلودې یا پور در باندې و بیا اخترۍ نسته در باندې. او بل دا چې ته کولی سې چې قریبانو ته پیسې واستوې، هغه یو څوک وکیل کې ستا دپاره اخترۍ وکړي، جایز دی. درر الحکام شرح غرر الاحکام جل اول صفحه 266. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.